زموږ دریځ نه دی اصلا د ټاکنو کمیسیون دا پریکړه باید وکړي چې هغه پریکړه شوې ده درملو کمپنۍ خپله پایله اعلان کړې په دې هغوی خپله تصفیه وکړه چاڼې وکړه راپور یې ورکړی هغوی خپله تصفیه وکړه هغوی ویلي دي چې دا 1,30,000 رایې هغه رایې دي چې په مراکزو کې دوی دغسې ویلي 2 بایومیټریکه دي په یو محل کې او یا هم په یو مرکز کې یو بایومیټریک په سهار کې آن شوی چې هغې رپورټ ورکړی سرور ته 0 بیا چون د ټاکنو کمیسیون مامورین دغسې ټرین شوي نه وو په هغه ډول چې په کار ده دوی څه کړي یو اضافه بایومیټریک بل دغې مرکز ته ځي هماغه بایومیټریک یې راخیستی هغې نه کار اخیستی یعنې هغه کوم اول بایومیټریک چې راخیستی دی راپور تللی سرور ته هغه ایښودل شوی په هماغه ډول د بل نه کار اخیستی کله چې د بل نه کار اخیستی دی په هغې کې عکس اخیستل شوی ګوته اخیستل شوې ده تذکره شته او هماغه لیست چې کوم موجود دی په هغه اول بایومیټریک کې په دې کې هم شته دی یعنې په قانوني ډول دغه بایومیټریکونه کارول شوي دي د یو ځل لپاره بلې کله چې درملو کمپنۍ ته ځي درملو کمپنۍ دا ګوري دوی چڼ کوي ګوري چې دغه مسایل صحیح دي رایه سمه کارېدله د هغه ایمیل زما سره په ټلیفون کې شته دی درملو کمپنۍ وایي چې مطلق پاکې رایې دي او دوی د سیستم سره یو ځای کوي هیڅ مشکل په دې کې نشته دی یعنې که موږ غواړو چې په زور کلي وکړو په زور کلي نه کیږي د ټاکنو کمیسیون هغه ارګان دی چې د هغې پرېکړې باید موږ ته د منلو وړ وي موږ ټاکنیز ټیمونه د دې صلاحیت نه لرو چې د ټاکنو کمیسیون ته ووایو کومې رایې باطلې که او کومې رایې باطلې مه که دغه د زموږ حق نه دی دا زموږ صلاحیت نه دی او دا د ټاکنو کمیسیون د 10 مادې پر اساس باندې چې هیڅ حقیقي او حکومي کسان نشي کولی چې د ټاکنو کمیسیون په کار کې ګوتې ووایي دغه په اساس باندې حتی مجرم پیژندل کیږي که ځینې ټاکنیز ټیمونه په ټاکنو کمیسیون فشار راوړي یا په کارونو کې مداخله کوي یا هغه رایې چې د درملو کمپنۍ تصفیه کړي دي او کمیسیون ته یې راپور ورکړی نه یې مني ستاسو دریځ بیا په هغې وخت کې څه دی زه وایم په زور کلي نه کیږي کله چې د درملو کمپنۍ او د ټاکنو کمیسیون یوه موضوع اعلانوي د خلکو رایه پاکه حسابوي څوک د دې صلاحیت لري چې نور مداخله وکړي یو ارګان بل موجود دی هلته چې د شکایتو کمیسیون دی لاړ دي شي د شکایتو کمیسیون سره د وغږي یا خپل مسایل د وړاندې کړي دوی هغه مقدار رایه ښیي چې دلته دغه حساب شوی کومې رایې چې پوهیږي چې دغه رایه د ګټنې رایه ده یعنې که هر څومره ډېرې باطلې شي راکمې شي بیا هم 50 جمع یو پوره دی د خلاصه ده یعنې دا خوب و خیال دی اوس چې څنګه کیدی شي د همپالنې ټیم راوځي او دوی برنده او یا هم ټاکنې دویم پړاو ته لاړ شي دغه فشارونه یا دغه نیوکې یا دغه اندېښنې ولې دوی سره دي یا ولې د څه لپاره کیږي صافیه صاحب نیوکې دي چې د پایلو ځنډ به لاسوهنو ته زمینه برابره کړي او درغلۍ ته به لار پرانیزي که د لومړنیو پایلو نیټه د لړم له 23 نیټې هم وغځېږي ثبات او همپالنې ټیم څه غواړي وګورئ دوی وایي چې په زور کلي نه کیږي دا دوی خپلو خبرو کې تناقض دی د دوی یو ټیم یو ارشد غړی وایي چې د کمیسیون په مشر باندې به پاکې او ناپاکې رایې په زور ومني دوی وایي چې په زور کلي نه کیږي معنا دا دی چې دوی په ټیم کې وحدت عمل او وحدت نظر نه و دوی له پیله د داوودزي سلطانزوی خبره چې دوی افتضاح کوي دوی ویاندویان دوی ارشد غړي په یوه خوله نه دي دا دې معنا دی چې دوی ورخطا دي دویم خبره دا دی چې دوی د درملوک دویمه کړنه چې 130,000 رایې یا 130,000 رایې دوی حسابول غواړي دا په دې معنا دی چې دوی ورته قانونیت ورکوي په داسې حال کې چې قانونیت هغه وخت رامنځته کیږي چې د طرزالعمل له مخې نه د درملوک پارټنران یا مشترکین انتخاباتو کمیسیون او احزاب دي کله چې درملوک په یوازې ځان یو پرېکړه کوي په دې معنا دی چې درملوک د دې صلاحیت نه لري د دې صلاحیت د نه لرلو په تناسب موږ ویلی شو چې دا رایې مشروعیت نه لري او ابطال ته باید لاړ شي دې ترڅنګ دا چې په تیرو کې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټکټ تمه دا وه چې په خپل وخت
وخت سره د تقویم په اساس د طرزالعمل او د ټاکنو د قانون په اساس باندې پایلې په خپل وخت باندې اعلان شي، خو هغه تخنیکي موارد چې وو د یو خاص ټاکنیز ټکټ له مخې نه چې کومې ستونزې کمیسیون ته جوړې شولې، په دې معنا چې دوی په هغې کې قلفونه مات کړل، په دې برخه کې دوی مداخلې وکړلې، سیاسي فشارونه قلفونه چا مات کړي؟ طبعا تاسو وګورئ چې په کمیسیون کې هغه افراد او اشخاص چې د یو ټاکنیز ټکټ په خوښه باندې یا د یو ناظرین چې د دولت جوړونې ټیم په هغه ځای کې حضور لرل او تر ډېره پورې درې کسه په دې برخه کې څارنوالۍ ته هم معرفي شول، دا په دې دلالت کوي چې د دولت جوړونې ټاکنیز ټکټ په دې برخه کې کوشش کوو. کمیسیون وویل صافیه صاحب کمیسیون وویل چې مواد خوندي دي او هغه دستګاه چې نیوکې دي چې دې ته لاسرسی شوی دی اوسه پورې ورته لاس نه دی ورسېدلی، یوازې د دهلیز قلفونه مات شوي. سیاسي مداخلې، سایبري حملې، د قلف ماتېدل، سیاسي فشارونه راوړل، د انتخاباتو کمیسیون ته زور زیاتی، د قانون خلاف په دې برخه کې هغه څه په دوی منل چې هغه قانون طرزالعملونه هغه نه مني، دا ټول هغه څه دي چې یو ټاکنیز ټکټ غواړي په دې برخه کې مداخله وکړي. دا د ثبات او پالنې ټاکنیز ټکټ نه تنها بلکې د دې ترڅنګ 12 کاندیدان چې د ولسمشرۍ لپاره مبارزه لرله د افغان ولس لخوا او د بهرنۍ ټولنې د امریکې سفارت او د برطانیې لخوا د برطانیې سفارت لخوا هم دا موضوع په کلکو ټکو غندل کیږي. یوازې محاسبه د پاکو رایو او د بایومټریک شوو پاکو رایو ده. په دغه برخه کې چې تصفیه روانه ده او د تصفیې برخه دا دی چې دوی په لویه کې په دې باندې باید خفه نه شي، څومره چې رایه پاکیږي سوچه کیږي دا د ولس په ګټه ده. ولس ډېر ښه پوهېږي چې 50 جمع یو چا پوره کړي دي، دا د قانون خلاف دی که څوک دغه څرګندونې کوي، ځکه د انتخاباتو کمیسیون په چارو کې دا هم مداخله ده. خو زموږ په نظر باندې که د انتخاباتو کمیسیون ته مشروعیت ورکول غواړو، هغوی بحران ته بیول نه غواړو، د هغوی مدیریت تر تاثیر لاندې نه راولو، باید دوی پرېږدو خپل کار ته، دوی باید دغه بیا شمېرنه چې کېږي زموږ هیله ده چې دغه 300 زره کومې رایې چې هم دي دا رایې هم باید دغه شي. ډېره مننه درنو لیدونکو، تر لنډې دمې وروسته مو بیا هم ملتیا وکړه. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، د ټاکنو خپرونه ګورئ. اصولي صاحب هغه څه چې ښاغلي صافي ورته اشاره وکړه، دولت ساز ټاکنیز ټیم له صلاحیتونو استفاده کوي، آیا داسې شته چې د درغلۍ لپاره د کمیسیون باندې فشارونه راوړل شوي؟ زه لومړی راځم دې موضوع ته. دوی اشاره وکړه چې سایبري بریدونه شوي دي، نه پوهېږم قلفونه مات شوي دي. د درواغ هم حد لري، د خلکو په سترګو کې د خاورې اچول هم حد لري، د سایس هم حد لري، توطیې هم حد لري. یعنی دا هر څه چې وکړي دوی نشي کولی چې تر یو حده ورسیږي چې یا ټاکنې دویم پړاو ته بوځي او د دوی ګټنه خوا خوب و خیال دی، هغه ځان ته مسله ده. درملو کمپنۍ وایي چې سایبري هیڅ برید نه دی شوی، دوی وایي چې نه برید شوی دی. وروره د کوم چیش په اساس باندې وایي؟ درملو کمپنۍ درته وایي چې برید نه دی شوی، ایمیل موجود دی. گزارش د هغې هیات چې د قلفونو د ماتولو دپاره یې ټاکلی و، هغوی وویل چې قلف د هغې بوسخانې مات شوی دی، چیرته چې مواد دي د هغې ته لاس هم نه دی وروړل شوی، قلفونه شته دي. ولې درواغ؟ ولې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي؟ یا دغه ویاندویان د دوی پوهېږي نه، معلومات نه لري، او یا هم همداسې اجاره شوي دي، دغه ځای ورته ویل کېږي دروغ وایئ، حقیقتونه پټوئ. بالاخره د څه لپاره اصولي صاحب؟ نو زه همدا وایم ولې دغه کار کوي؟ دوی آیا دومره معلومات نه لري؟ ما مخکې خپرونه کې مو ویل وروره 3-4 ورځې وروسته د ټاکنو کمیسیون پایلې اعلانوي، ستا رایې به پکې د 10% نه لاندې وي، بیا به د ملت ته دغه ملت چې ما ورته ویني په کومو سترګو ګوري چې زه خو برنده وم، تا 10% رایه نه ده پوره کړې. دا ګز د میدان په همدې خپرونه کې ما و ایمل صاحب او د دوی نور ویاندویان راوغواړئ ارشد که وروسته د پایلو چې اعلان شوي بیا به سره کینو او بیا دغه د میدان به سره متر کړو چې څوک کیږي. درواغ مه وایئ، د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ، ملي پروسې مه مغشوشوئ، مه یې خرابوئ، مه یې د سوال لاندې راولئ. دا وطن زموږ دی، ستا دی، د ټولو دی. ملي پروسې مه خرابوئ لکه څنګه چې خرابه کړي. ګوره په 2009 کال کې همدغه سړی چې د دوی مشر دی ډاکټر صاحب عبدالله، زه یې نه منم، د کرزي سره لاس او ګریوان شو، ورته 15 میلیونه 10 میلیونه ډالر امریکا ورکړل، کېناست. په 2014 کې راجیګ شه، زه یې نه منم، ځان نه ګل مرجان جوړ کړه، پوډریان راوستل، په خیمو کې کېنول، بیا همغه خبره. دا وارې بیا زه یې نه منم. ګوره امنیتي ځواکونه نه منم، غلي دي. دوی وایي د ټاکنو کمیسیون نه منم، درملو کمپنۍ نه منم، فلانی نه منم، دا نه منم، نه منم. څه شی منې؟
یعنې ستاسو په نظر د ثبات او همپالنې ټیم سر له اوسه څنګه چې تاسو وویل چې تورونه یې په حقایقو ولاړ نه دي، دا د فشار راوړو لپاره کېږي؟ دا د دې دپاره کوي چې ګواکې دغه پروسه د مشکلاتو سره مخ کړي. د څه لپاره؟ د پروسه د مشکلاتو سره مخ کړي چې دویم پړاو ته لاړل، دریم پړاو ته چې هم لاړ شي، پنځم ته چې هم لاړ شي، بیا به هم دوی رایه نه پوره کوي. ولې خلک ورسره نه دي؟ ګورئ دوی ته هم ډېر وخت ورکړه، خلک ورسره نشته دی. کله چې خلک نه وي 3 وارې ځان کاندیدوي بیا هم پاتې کېږي، بیا هم ګلمرجاني کوي. تر کومه؟ او بیا زه د پښتنو وایم، دویانو ته وایم تاسو ولې ځانونه ورته اجاره کړي دي؟ په ټول ټیم کې د احدي نه بغیر کم پښتون راوښیه. د پښتانه حصه دې چیرته ده هلته چې ته په دې ټیم کې ورسره یې او ځان دې ګرو کړی دی په 50,000 او 1,000 افغانۍ باندې ځان خرڅوي ورسره. په درواغ ورته وایي، که حقیقتونه ورته ووایي. مننه کوم. بیرته راګرځو اصولي صاحب، ښاغلی ساپیا صاحب را به شو دې ته چې د ټاکنیزو ټیمونو شورا څو ورځې وړاندې په یوه غونډه کې نیوکه کړې او دوی سره اندېښنې دي چې دولت ساز او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونه د جوړجاړي لپاره او یا د دې لپاره چې بیا د 2014 کال په څیر باندې هغه سناریو تکرار شي ټاکنې قرباني کوي. دا څه شته؟ وګورئ، ما خو په خبرو پایل کې وویل چې دولت جوړونه ورخطا ده. دوی کوشش کوي چې دولت به جوړ کړي، خو دولت جوړونې ټیم وایي چې دوی ورخطا دي. بخښنه غواړم زه اثبات باندې درته رسوم. دوی ملت پرېښود، یوازې دولت ته یې تکیه وکړه، یوازې همغه د پیسو د غارت موضوع وه چې 250 میلیونه د مالیې وزارت نه وروسي، دریم معاون د دولت جوړونې په اختلاس او په قرض کې ښکیل دی. د ښه مثال دی. دوی د پښتو موضوع یاده کړله. راځئ له موږ نه به بل ښه پښتانه د افغان ملت ګوند جهاد ماب احدي صاحب دونه ښه پښتانه پیدا نه کړي، خو راځئ قومګرایي ونه کړو، انحصارګرایي ونه کړو، تعصب ونه کړو. افغانستان د 14 قومونو کور دی، دا په هېڅ قوم باندې اطلاق نه کوي. زه فکر کوم جهاد ماب احدي صاحب به ولسمشر نه ډېر ښه پښتوني، راځئ که نه په دې برخه کې به چیلنج ورکړي، په اقتصادي برخه کې به چیلنج ورکړي. بخښنه غواړم راځم دې موضوع ته. درېیمه خبره، دوی وایي چې موږ فاقد د معلوماتو یو. هو، موږ هغه معلومات چې د انتخاباتو کمیسیون سره شریک کړل، هغه که تاسو فقدان د اطلاعات وګڼئ نو دا موږ وکړل. 9 میلیونه 9 لکه هغه رایې چې ابطال ته لاړلې، دوی کوشش کوي چې په همغو رایو باندې واک ته ورسېږو. لله الحمد دوی مخه ونیول شوله. همدغسې به دا 300,000 نورې رایې هم یا 3 لکه رایې به نورې هم له خیره ابطال ته ځي. او دوی وایي چې ثبات او همپالنه به 10% ولري. خو زه فکر کوم چې په 25 ولایتونو کې د اکثریت ورونو قومونو رایې چې د پښتنو، تاجکو، د 14 ورونو قومونو رایې به پکې وي، په دې باندې به ثبات او همپالنې ټاکنیز ټکټ وکولی شي، خپل هدف ته ورسیږي. دا چې په لویه کې موږ څه غواړو، موږ یوازې د انتخاباتو کمیسیون طرزالعمل غواړو چې پلی شي، موږ د انتخاباتو کمیسیون قانون غواړو چې پلی شي، موږ د انحصارګرۍ خلاف یو، موږ د غارت خلاف یو، موږ د افغانستان د پانګې او د بشري پانګو د مخنیوي چې بهر هېوادونو ته ځي، لبنان ته ځي، موږ د دې خلاف یو. موږ په لویه کې غواړو چې پروسه ملي واوسي. د جوړجاړي لپاره لیدنې شوي هغه څوک چې جوړجاړي خوبونه ویني، دا ځل ثبات او همپالنې په مطلقه برخه کې اکثریت سره ویلی شي چې موږ د جوړجاړي لپاره څوک نه غواړو چې موږ ته راشي. که څوک راځي هم موږ خپل حضور ته نه منو، ځکه ثبات او همپالنه هغسې چې په پاکو رایو باندې اتکا کوي، ټینګار کوي، همدغسې په واحد حکومت باندې ټینګار دی چې وکولی شي د افغانستان لپاره دغه شته نظام چې په 15 کلو کې په یو شکل باندې ډوبلیکیشن منشور باندې کوشش کوو چې مخ ته لاړ شي، خو یې ونه شو کولی. خو راځئ دا ځل چانس بل چاته پاتې ده او اوس د کمپاین وخت هم نه دی. که څوک غواړي چې خلکو ته د پښتونو، د تاجکو د هزاره خبرې یادې کړي، دا موضوعات غواړم یو موضوع چې بله یادوم. دوی ښاغلي ته یو خبره کوم، دوی نه زما ډېره زیاته تمه وه، خو دوی لکه عام ولس غوندې هغه چې زموږ او تاسو ډېر فقیر ولس دی، ګلمرجان خبرې کوي. تاسو وګورئ یو ډیپلومات، یو سیاستمدار، یو ویاند، یو ټاکنیز ټکټ ویاند چې دغسې افتضاح ولري، لکه دوی ټیم چې ورته افتضاح وایي، دا ډېر د شرم ټکي ګڼم. ولس ته پاکې خبرې وکړئ، ولس ته داسې څه مه وایئ چې هغه د هغوی ذهنونه مغشوش کوي، چې تاسو د ورخطاګۍ سبب شي. مهرباني وکړئ. که احیانا د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ناکام وي، بریالي ټیم ته مبارکي ورکړئ. که په پاکو رایو باندې هر ټیم کامیابیږي، موږ ورته مبارکي ورکوو. که ناپاکه رایه یوه هم وي، زموږ غوښتنه د انتخاباتو کمیسیون نه، د درملو کمپنۍ نه او ټولو هغه ړاندو ادارو نه چې په دې برخه کې کار کوي، موږ له دوی نه غوښتنه کوو چې رایې پاکې کړي، رایې تصفیه کړي، بیا شمېرنه کې دغه کوم انډیکیټرز یا شاخصونه چې په نظر کې نیول شوي دا په پام کې ونیول شي. همدغه پوښتنه له تاسو هم کوم چې
څو ورځې وړاندې د نمایندانو شورا یا د ټاکنیزو ټیمونو شورا نیوکه کړې. دوی سره اندېښنې دي چې دواړو حاکمو ټیمونو یا ثبات او همپالنې او دولتساز ټاکنیز ټیمونو لیدنې کړي دي د جوړجاړي لپاره، بیا غواړي چې د 2014 کال سناریو یو ځل بیا تکرار شي. داسې څه شته؟ په هیڅ وجه دا کار نه کیږي. 2014 کال تیر شو، هغه وخت کې ځان ته مشکلات او ستونزې وې. د وخت د ملي وحدت حکومت چې جوړ شو دا یوه تېروتنه وه. دا تېروتنه موږ تاسو ته تجربه کړه چې مطلقه منفي پایله یې درلوده. مسله داسې ده، پایلې معلومې دي، نتایج معلوم دي. د درملو کمپنۍ موجوده ده، بایومیټریک رایې موجودې دي، پاکې رایې موجودې دي. د پاکې رایې په اساس باندې به ولسمشر راځي، زعیم به ټاکل کیږي. دا وارې د دې مسله خلاصه ده چې زه یې منم او که نه یې منم. دا موضوع ځکه خلاصه ده چې مطلق بایومیټریک رایې دوی اصلا معلوماتو ته لاسرسی ځکه نه لري چې هلته ایمیلونه موجود دي. ایمیلونه موجود دي. کله چې د درملو کمپنۍ وایي چې 1,08,42,000 یا 43,000 رایه مطلقه ابسولوټ کلمه یم پکې استعمال کړې ده، پاکه رایه ده. په کوم اساس زه وایم چې ناپاکه ده؟ څوک ویلی شي چې ناپاکه ده؟ دوی دا د ابطال موضوع وایي. تر اوسه ټاکنو کمیسیون یوه رایه ابطال کړې نه ده، باطله نه ده، غیر معیاري بللي دي. غیر معیاري چې هغه وروسته بیا ټاکنو کمیسیون کار کوي چې د دې نه څومره رایې بیرته سیستم ته ځي او څومره رایې باطلې کیږي. یعنې په دې هم نه دي خبر. ډېره مننه کوم مسؤل صاحب. دوی په دې کې معلومات نه لري. زه وایم لاړ دي شي معلومات دې واخلي، د دسایسو او د توطیو د دې دپاره چې ملي پروسې له کاره وغورځوي. دوی د هغې دپاره کار وکړي چې ملي پروسې کامیابې کور مو ودان. ډېره مننه کوم چې باز ته راغلی. صافی صاحب وخت مو کم دی. درنو لیدونکو خپرونه مو همدومره وله. تاسو هم مننه کوم. تر بیا ښه وخت.